د کرایې اظهار لیک د کرایې اظهار لیک د وړاندې کولو لپاره دغه پته ards.ard.gov.f ته سرور ښکاره کړئ او خپل کارونکي نوم او پټ نوم مو د عوایدو لوی ریاست د برېښنایي اظهار لیکونو د وړاندې کوونکي سیستم په اصلي پاڼې کې ورکړئ. وروسته د اظهار لیکونو برخې ته په ورننوتو سره د ناوړاندې شویو اظهار لیکونو برخه پرانیزئ. بیا د کرایې مالیې برخې ته په ورتلو سره د خپل مکلفیت دوره مو وټاکئ. بیا په 10مه کرښه کې د کرایې ټولټال ولیکئ. که د کرایې عواید د 10 سلنې مالیې تابع وي، د کرایې کچې په 20مه کرښه کې او که د 15 سلنې مالیې تابع وي، د کرایې کچه په 40مه کرښه کې ولیکئ او د لیک تڼۍ کلیک کړئ. د لیک تڼۍ په کلیک کولو سره د محاسبې پاڼې ته ورسخیږئ. په دغې پاڼې کې د ورکړې وړ مالیه، د اظهار لیک د ځنډ جریمې او د ورکړې د ځنډ جریمې کتلی شئ. او که د تصحیح اړتیا وینئ، د ارزیابۍ بدلون تڼۍ کلیک کړئ او وروسته د پی ډي اف تڼۍ په کلیک کولو سره اظهار لیک په اتومات ډول ښودل کیږي. تاسې یې چاپولی شئ او که چیرته ورکړه یا تحویلي در باندې پاتې وي، د مالیاتو لومړنۍ تصفیې لپاره بانک ته رجوع کړئ. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.